له دې وروسته به ټول اسنادونه د برید پروګرام په واسطه لیږل کیږي. د پوهنې وزارت د نتایجو شهادتنامو ریاست د اسنادونو د لیږد او رالیږد لپاره د برید په نوم یو برېښنایي پروګرام جوړ کړی دی چې د پوهنې وزارت ټول اسنادونه به په یاد پروګرام کې لیږل او رالیږل کیږي. یاد پروګرام د اسنادونو خوندیتوب، د اسنادونو طی مراحل کې شفافیت او ځینې نورې ځانګړنو په درلودلو سره هیوادوالو ته خدمات وړاندې کوي. مراسلات چیرته تللی دا صحیح اجرات شوي دي، مکمل د هر څه لکه چې سوال موږ کړی څه جواب راغلی، ټول معلومات موږ سره 20 سکند کې حاصل کولی شو. د یاد پروګرام د پرانیستې په غونډه کې د پوهنې وزارت د تضمین کیفیت مرستیال، د شهادتنامو او نتایجو ریاست رئیس او ګڼ شمېر نورو مسؤلینو ګډون کړی و. په غونډه کې د پوهنې وزارت د تضمین کیفیت مرستیال مولوي عبدالخالق صادق وویل له یاد پروګرام سره به ګڼې ستونزې هوارې شي. په خبره یې پوهنې وزارت هڅه کوي چې هیوادوالو ته ښه خدمات وړاندې کړي. دا یوه ملي پروسه ده، خو لله الحمد په دې موږ خوشحاله یو او په دې ملت ته موږ اطمینان ورکوو، ملت ته ډاډ ورکوو، خاصتا هغو کسانو ته چې د هغوی د پوهنې وزارت سره رابطه وي، هغه که محصلین دي، هغه که د مکاتبو مدیران دي، هغه که د لیسو امیران دي، هغه که د ابتدایو مدیران دي او هغه که هر څوک دي، بلکې ټول د امارت هغه کارکنان چې تعلیم و تربیه وزارت سره دوی تعلق لري، موږ به دغه اساني انشاءالله ورته جوړوو او د دغه اساني تتبع او پلټنه به کوو. په ورته مهال د نتایجو شهادتنامو رئیس مولوي عبدالقیوم محمد اخندزاده وویل برید هغه پروګرام دی چې د اسنادونو لیږد او رالیږد ټول سهولتونه پکې شتون لري. په خبره یې دغه پروګرام به په پوره شفافیت ډول د اسنادونو طی مراحل کوي. په ډېر کم وخت کې به اسناد او مراسلات خپل ځای ته رسیږي، په عین حال کې به په شفاف او دقیق ډول باندې رسیږي، په عین حال کې به رجال او تزویر څخه په مکمل ډول باندې خوندي رسیږي انشاءالله. او هغه ساعتونه چې مخکې به په فزیکي اسنادو کې وخت ضایع کېدو، له هغو څخه به ټول ولس خلاصي او په ډېر کم وخت کې به خپل ځای ته رسیږي. په عین حال کې به خپل مراسلات مکمل سړي ته معلومیږي چې څومره اجراءات ورباندې سوي، څومره نه دي سوي، په کوم ځای کې کار بند ده او موخه هدف دې کار چې ده او که بند په څه خاطر په کوم دلیل باندې بند ده. هیره دې نه وي چې یاد پروګرام د پوهنې وزارت د آی ټي ریاست له لوري په څو میاشتو کې جوړ شوی چې د پوهنې وزارت ټول اسنادونه به پکې طی مراحل کیږي. محمد عمران سر کوټوال، حریت نیوز، کابل.